تکبیر تحریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا دنیا و دنیا کی کسی داغے نہ بہتر دې خوري لوی ثواب دی لوی اجر دی او رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان سلويخ تروازي سلويخ منځونه تکبیر تحریمه سره لاندې کې سلويخ منځونه تکبیر تحریمه سره د لاندې کو د منافق نه لري د منافق نه خدای وبسته دا اور نه برائت راغی څومره لوی خبره مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل راغی مجلس ته او په مجلس کې خلق وسره ستړي مشي شروع کړل دلته جمع تیار ده دلته کې ستړي مشي شروع شي نو ما خو تاسو ته ویل چې د ستړي مشو خپل آداب دي ګورئ جمع ځینو چا سره ستړي مشي مه کوه پرې چې جمع لازم یا چې د قرآن شریف تلاوت کېږي اکثر موږ دې پروګرامونو له لاړ شو هلته د قرآن تلاوت شروع یې خلک ټول راپاسې موږ سره ستړي مشي کوي نو زه خو د قرآن نه قیمتي نه یم قرآن قیمتي د قرآن اورېدل قیمتي دي نو که هر څومره لوی عالم هم راشي او د قرآن تلاوت کېږي بلکې زه خو وایم چې د حضور پاک نعت هم ویلي کېږي نو هغې ته هم اورېدل هم بهتره ده چې هغې ته غوږ کېږدی د حضور پاک صفت کېږي ما ستړي مشي چاته بس په یو سنت په عمل وشي که تلاوت کېږي دې سلام هم نه اچوي او که تلاوت نه کېږي ملا صاحب به سلام وایي ټول به وعلیکم السلام لازمه خو نه ده چې ته ورپاسې او ستړي مشي کې او ورترغاړو دی د دې آدابو نه ځان خبر کړو نو خلک په ستړو مشو په ستړو مشو په ستړو مشو په خیر په خیر په خیر د هغې غریب نه تکبیر ولاړه مونږ اعلان دی که لومبې رکعت اعلان دی که امام سره خو تکبیر تحریمه سره شرکت د امام سره هغه ته فوت شو ایله رکوع له راغې بس رکوع کې شرکت وکړو اگر چې بعضې علما دا هم وایي چې رکوع کې دې هم شرکت وکړو تکبیر اولاد اعلان دی که خو دا کمزورې خبره ده پاتې پاتې شو تکبیر اولاد نو بیا د لمانځه نه پسې ژړل چا ورته وایي صاحب ولې چا ټوکړې په ستړې مشو کې ویې نه نو وایي دا ولې ژاړې وایي شپږ دېرش کاله پس رانه تکبیر اولاده دې ته نو کوئی معتکف خدا لاندې کوي دا منظوره خو دې را لاندې کړو چې لس ورځې اعتکاف دې وکړو 550 او چې نهر ورځې راغلې که میاشتې یو کم دېر شوه نو څو شوې لکه 45 نو 40 لمونځونه زیات تکبیر تحریمه سره 40 زیات منځونه شو نو رسول الله مبارک فرمایي د نفاق نمبرې شوې منافق نه او د اور نمبرې شوې دومره لویه خبره شوه تکبیر اوله او درېیمه خبره هم وره ګوره نظر هم بچ شو تکبیر اوله هم د لاندې کو او درېیمه څه فایده را نفل به نفل به کې مازدیګر نه مخکې به 4 رکعته کې چې بانګ وایي ته به څه کې ولې ماحول داسې جوړ دی 4 رکعته به وکړې د ماسپښین 4 رکعتو سنتو نه مخکې 4 رکعته نفل دا کوئ ماښام به د ماښام د مانځه نه پس اوابینو کې 4 رکعته یا 6 رکعته وپوره ماسخوتن به د فردو نه مخکې 4 رکعته وکړې تهجد به کې ماشاءالله نفل دې وشو تهجد دې وشو نور د خدای نه